کلي یو مازدیګر تاسې ته انځور کړو. پوښتنې به هم کوو د خپرونې د ګډونوالو څخه، هغوی ته به یو څه ډالۍ هم ورکوو. روهیت شرما دې خوښېږي؟ ښه، د روهیت شرما یو داسې بال راته وښی وه چې مثلا هغه ښه شي لوبولی. هغه کوم بال؟ هغه چې دی شارټ بالونه ښه لوبوي، شارټ پیچ بالونه ښه لوبوي. اصغر افغان. بی بنویشور کمار. سی کرس گل. डी दौलत जदरान. ई एरोविन. एफ फारूकी. जी बुलबुद्दीन नाइब. एच حمید حسن. आई ابراهیم زدران. जे جسوال. چې زه ته ولاړ یم پاور کې او 20 رن پاتې، زه به نه وکم که نه؟ نه. ښه په ځان. او چې 10 پاتې نه شي او چې 15 پاتې هغه هم نه شي. آفرین آفرین، دا سړی خو ډېر په ځان باوري دی. کرکټ تر ټولو مشهوره لوبډله چې 15 نړیوال جامونه یې ګټلي کومه یوه ده؟ دغه انډیا نه ده. په تیر شل اوریز ورلډ کپ کې تر ټولو ډېر رنزونه چا وکړل په نړیوال شل اوریز ورلډ کپ کې؟ ډېر رنزونه پاتې به راته پکې راشي؟ نه پاتې نه راځي. پی فیلپس. کیو قیس احمد. آر رحمت شاه. ایس شهزاد محمد. टी तमीम इकबाल. यू उस्मान गनी. वी विजय शंकर. चक चक बलम वकई. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو. په دې هیله یم چې رک روغ به یاست، یو د صحت په جامو کې بنغښتي وئ. درنو لیدونکو، نو نن درته د یوې تفریحي او جالبې خپرونې سره حاضر یم، او خصوصا د مسافرو ورونو لپاره. د کلی دی او د کلي مازدیګر دی او دلته ماشومان او ځوانان په بېلابېلو لوبو باندې بوخت دي او خپل ساعت تېروي. مونږ هم دا ښه وګڼله چې د دوی خواته راشو، د دوی دغه انځورونه تاسې ته در وښایو په ویډیوي بڼه باندې، او همدارنګه له دوی سره خبرې وکړو، د کلي یو مازدیګر تاسې ته انځور کړو. نو په خپرونه کې راسره تر پای پاتې شئ. پوښتنې به هم کوو د خپرونې د ګډونوالو څخه، هغوی ته به یو څه ډالۍ هم ورکوو، او ډېره تفریحي جالبه او خوندوره خپرونه ده. تر پایه راسره اوسئ. درنو لیدونکو، نو بیا هم ستړي مه شئ. دغه یو ډله ماشومان او ځوانان خواته مې ولاړ دي، دلته بوخت وو او خپل ساعت یې تېروه او د کرکټ لوبه یې کوله. نو له دوی سره به خبرې کوو، د زړه خواله به ورسره کوو. په پیل کې ته ستړی مه شې، نوم دې څه دی؟ نوم مې نثار احمد تسل دی او د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د مارکیټ کلي اوسېدونکی. ښه ډېر ښه. تسل صاحب څنګه زده کړې دې کړي؟ شکر الحمدلله، زده کړې مې کړې دي. ښه ډېر ښه. څومره پورې؟ 12مه پورې. ښه. او اوس خو دې دلته کرکټ کوو که نه؟ د خوښې لوبه دې کومه یوه ده؟ د خوښې لوبه هم همدغه کرکټ لوبه ده. بس دغه کرکټ لوبه کوو، بس مازدیګري کې راوځو دلته دغه لوبه کوو، د ځوانانو سره لګیا. او څوک دې ډېر خوښ دی کرکټ لوبغاړو کې؟ نو کرکټ لوبغاړو کې مې راشد خان ډېر خوښ دی. او د افغانستان د ټیم نه ورهاخوا د نړیوالو لوبغاړو کې د کوم یو خوښ دی؟ هغې نه خوا مې چې دی بټلر خوښ دی د انګلینډ ټیم. ها بټلر دې په څه خوښ دی؟ په اوږدو شپږیزو دې خوښ دی؟ هغه مې په هغه یو جالبه خاطره باندې خوښ دی چې ویسټ انډیز په خلاف چې هغه کوم یو بالر و سلامي چې ورته کړې وه، بیا چې په دې هم چکي والې دی ورته بېرته سلامي وکړه، هغې د رایسې مې بس ښه د هغې نه وروسته د بټلر خوښ دی. داسې راوړاندې شه ته. ښه ډېر ښه. نو کرکټ دې خوښ هم دی او د کرکټ باره کې نه یو پوښتنه وکړو څنګه به یو که جواب دې کړه نو یو ډالۍ به هم درکړو.
خبره نشته دی کو مشکل نشته د پښتنو وکړه اسانه پوښتنه وکړو که نه ګرانه نو کو اسانه وکړي کو ګرانه وکړي څه خبره نشته دی کومه مونږ ته یوازې د خبرونو په وړاندې به مونږ تاسو ته جواب وو ښه ته به راته دا ووایې که نه چې افغانستان خپله لومړی لوبه په ورلډ کپ کې په نړیوال جام کې په څوم کال کې وکړه په افغانستان چې کله ورلډ کپ ته ووتو که نه کم کال و هغه ورلډ کپ په څوم کال ترسره د شلوریز نړیوال جام کو د 500 لومړی ځل چې ورلډ کپ ته ووتو هغه په 2014 کال کې 2014 کال نو پښتنه خو 2000 دا د وروستی جواب دی نو 2019 کال کې 2019 غلط دی 2015 دی هغه دا غزینه ملګری اشاره کوي که غزینه د پښتنه صحیح کړم بیا ډالۍ او دغه نشته دی نو هغه 2015 کال لومړی ځل لپاره چې د انډیا خلاف په نړیوال جام کې افغانستان ولوبېدو نو ډیره مننه نثار احمد تسل صاحب د نورو ملګرو سره به وغږېږو تا څخه هم مننه چې موږ ته د خبرونه ته دیس ته راواوړه ته مزه دیس ته راواوړه ته دې خوا راواوړه ستړی مه شي خیر ویسې نوم دې څه دی احسان الله احسان الله تا سره خو بیټ او بال هم په لاس کې دی لکه چې ښه کرکټر یې که نه او کرکټ سره مینه لرو ښه ډېره ښه څوک دې ډېر خوښېږي کرکټ کرکټ کې چې دی هغه ګربز دی رحمان الله ګربز او د نورو ټیمونو کې نړیوالو لوبډلو کې نور کې چې دی هغه د هندوستان بیټسمین دغه د روهت شرما دی روهت شرما دې خوښېږي ښه د روهت شرما یو داسې بال راته وښی و چې مثلا هغه ښه شي لوبولی هغه کوم بال هغه چې دی شارټ بالونه ښه لوبوي شارټ پیچ بالونه ښه لوبوي او هر قسمه بالونه لوبوي ښه ډېره ښه ده نو ستا نه به هم یو پوښتنه وکړو خوښه دې ده صحیح ده له تا نه به دا پوښتنه یې چې افغانستان خپله لومړۍ رسمي لوبه په څوم کال کې وکړه په 2002 کې ښه 2002 کې رسمي لوبه 2002 ښه رسمي 2014 کې 2014 کې 2002 او 2014 ډېر لاندې باندې نه شوي سخت بله وکړه ښه بله وکړم دا خو ډېره ښه زه بله به یو اسانه پوښتنه نه وکړم تا ویل بله پوښتنه وکړه زه به تا نه بله پوښتنه وکړم خو ګوره که دویمه پوښتنه دې سم هم کړه ډالۍ به ستا یو څه کوچنی دویمه پوښتنه دا ده چې تر ټولو اوږده شپږیزه چا وهلې او څو متره ده شاهد افریدی دی د پاکستان چې 116 متره 116 متره که نه شاهد افریدی خو دی خو 116 متره نه ده 158 58 هم نه ده اخرنی جواب دی 122 هم نه ده هغه 150 متره شپږیزه ده نو ډېر ورته نږدې وي 58 خو هغه 150 متره شپږیزه ده بیا هم دومره معلومات لري کور دې ودان ډېره مننه زه په دې د خپرونې په وروستیو کې به له تا نه بیا وروسته یو مقدر کوو پوښتنه به نه کوو ځکه پوښتنې ته ورنږدې وکړو بیا دې سمه کړه بیا هم ډالۍ درکوو ډېره مننه ته رانږدې شه ته ستړی مه شي نوم دې څه دی نوم مې اتل دی ښه اتل هم د دې ځای اوسېدونکی و دې ځای اوسېږي څوم سیم کې اتله اووم صنف کې څوم نمرې درېیم ښه ماشاءالله ماشاءالله ته ستا هم کرکټ خوښېږي و کرکټ مې بالر یې کو بیټسمین بالر ښه بالر یې تیز بالر یې که سپینر تیز بالر ښه ماشاءالله نو چې زه ته ولاړ یم پاور کې او 20 رن پاتې زه به نه وکړم که نه نه ښه په ځان او چې 10 پاتې نه شي او چې 15 پاتې هغه هم نه شي آفرین آفرین دا سړی خو ډېر په ځان باوري دی ښه کرکټ خو ګوري که نه وګوره څوک دې خوښېږي میچل سټارک آفرین والا دا خو داسې یو په افغانستان کې دې څوک خوښېږي هغې کې ګلبودین نایب ګلبودین نایب دې په څه شي خوښېږي په بالینګ که په بیټینګ هغې چې میکسویل اوټ کړی و او هغې چې میکسویل وایي اوټ کړی و په هغې مې خوښېږي ښه ماشاءالله ډېر ښه له تا نه پوښتنه وکړم وویکه تا نه به اسانه پوښتنه وکړم صحیح ښه تا نه به زه یوه اسانه پوښتنه وکړم او هغه دا چې افغانستان ټیم له په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو ډېر رنزونه چا کړي حشمت حشمت نه دی بل یاد کا رحمت شاه هغه ځینې دا پوښتنه چا در وښودله غږ یې وکړو تاسې غږ مه کوئ تاسې موار راځي پوښتنه نه کوو دې پوښتنې نه به تېر شو بله به نه وکړم صحیح ده د افغانستان لپاره په تر ټولو چټکه نیمه سلیزه یا 50 چا وهلي ګوربز ګوربز نه ګوربز نه دی
د امارت په خلاف یې وواله ګربز څو بالونو لوریز. څو بالونو یې واله 100 رنز یې وکړو نیمه سلیزه یعنی 50 تر ټولو تیزه چا وهلې 50 زازي نه زازی هم نه دی صدقتل نه صدیقتل هم نه دی او هغه موږ به د پوښتنې جواب چې چا ناسموو په همدې ځای بیا ورکوو هغه محمد نبي دی چې د افغانستان لپاره تر ټولو چټکه نیمه سلیزه یا 50 وهلې وه نو ډېره مننه اتله تم ښه وې بد نه وې په دومره کوچني عمر کې دومره معلومات لرې له تا نه به هم وروسته بیا پوښتنې کوو ښه ته راشه ته ستړی مه شې په خیر خیر اوسې نوم دې څه دی شوکت الله مامونزی صاحب د کونړ ولایت د مراوره اړوند د چارمنګو قلعه اوسېدونکی ها دا ځان ته دې اوسه صاحب څنګه وي او مامونزی صاحب بس دا خو یو تخلص دی او بل مقام دغه دی ښه ډېر ښه ته کرکټ کې که نه کرکټ دې خوښېږي مازدیګر کې او تفریح او ښه تا نه به یو اسانه پوښتنه وکړم زه پوښتنې ته به راشو ډایرکټ د کرکټ په نړۍ کې او د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو ډېر سپیډ کم بالر ایستلی او څو سپیډ دغه شعیب اختر ده ایستلی څو او هغه سپیډ څو هغه 102 یو سلو دوه شپېته وه لکه یو سلو دوه شپېته نه و نه و که نه 102 سپیډ ښه ته وایې چې یو سلو دوه شپېته و یو سلو دوه شپېته نه و هغه سپیډ څو یو سلو یو شپېته هم نه و 102 مات یو سلو درې شپېته و یو سلو درې شپېته اشاریه 5 سپیډ و ښه نو دغه پوښتنه یو هم په دې را سره بریالی نه شو چې پوښتنې ته سم جواب بیا هم ډېره مننه خیر اسمان درنو لیدونکو نو دغه ډېر د کمرې تر شام ډېر ماشومان او ځوانان راټول شوي دي او دغلته دغه خپلې لوبې پرېښودې زموږ خواته راغله نورو ځوانانو او ماشومانو سره به هم خبرې کوو را سره اوسئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ نو دلته ډیری شمېر ځوانان او ماشومان په لوبو بوخت دي د هغوی له جملې څخه بیا هم ډیری شمېر مې تر څنګ ولاړ دي نو له دوی سره به حال احوال هم اخلو او پوښتنې به هم ترې کوو که پوښتنې سمه کړه نو جایزه به هم ورکوو په پیل کې ته ستړی مه شي څنګه یې شکر دی ښې په خیر یې نوم دې څه دی داسې رانږدې شو ته خو شاته روان یې نوم مې کامران کامرانه کومه لوبه دې ډېره خوښېږي کرکټ دې خوښېږي ښه کرکټ کې نه پوښتنې وکړم وکړه ما سره خو پوښتنې ډېرې دلته ګورم چې پام ونه کړي چې زه به تا نه یو اسانه پوښتنه وکړم په شل اوریزو سیالیو کې تر ټولو چټکه سلیزه چا وهلې سلیزه نبي ټوله نړۍ کې ها ډیویلر ښه همدا پوښتنه ستا نه هم کوم ستا څه نوم دی مانم شوکت شوکت تر ټولو چټکه سلیزه چا وهلې ډیویلر خو دم یو غلط دی بله پوښتنه به نه وکړم زه خیردارې سمه نه تر ټولو چټکه سلیزه کریس ګیل والي ښه یو بله اسانه پوښتنې به زه تا نه وکړم هغه دا چې کرکټ تر ټولو مشهوره لوبډله چې 5 نړیوال جامونه یې ګټلي کومه یوه ده دغه انډیا نه ده او دا خو ډېر اسانه ده اسټرالیا خو چې انډیا نه ده خامخا به اسټرالیا بیا هم درته هلته هغه ځینه غږ وشو یو بل ټریک به وکاروو یو بل هغه دا چې زه به تا ته د انګلیسي یو توری یادوم ته به په همغه توري باندې د یو لوبغاړي نوم یادوي چې په هغې توري شروع شوی لکه مثلا ای آفتاب عالم بي بابر اعظم داسې لکه تر اخره دې دا لړۍ ورسوله په غیر د ایکس نه چې ایکس کې هېڅ کوم لوبغاړی نشته نو موږ به د په ښه ډالۍ ونازو صحیح ده ښه نو شروع به یې کړو که نه ای آفتاب عالم دا خو ما ویو ښه بي ابراهیم دا خو په آی دی دغه بي بابر اعظم سی شیرزاد سی شیرزاد ښځه بس دی نو ته خو په همدې ځای باندې ته رانږدې شه همدا پوښتنې به ستا نه هم وکړم صحیح ده نو زه به توری یادوم ته په همغې باندې یو لوبغاړي نوم ای اصغر افغان بي بنویشور کمار سی کریس گیل डी دولت زدران ई एरोविन एफ
फारूकी जी गुलबुद्दीन नाइब एच हमीद हसन आई इब्राहिम जदरान जे जसवाल द के करीम जन्नत एल लिविंगस्टन एम मोहम्मद नबी एन नवीद जदरान ओ ओडियन स्मिथ पी परेरा क्यू पी से क्यू देगा ना क्यू क्विंटन डिकाक आर रोबुल हुसैन एस शहजाद मोहम्मदी टी तिलक वर्मा यू उमर अकमल उमर अकमल को यू देख UMAR उमर अकमल बपो ओई यू दे خب دوالو راځي هوزه تعالی به په یو حساب کو یو وی وی نږدې شاته منډه مو وی ویجا شنکر ها او دبليو ویلیمسن ویلمسن په وی دی که په دبليو دی ها ایکس کې خونه ها ایکس نو دیر شو وای وای یمین احمد زی زیډ ظاهر خان او یو خجک چک ورته وکي ګوره ماشاءالله 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 خاطو دراوله دغه د بالونه راوله دا ګوتې خلاصه کا بالونه د خوښ دي کنه دا بالونه بدر کو دا یو اصلي بال دی ښا ګوره دا ډیر ګران دی او دا یو د دې بچی دی دا دواړه ستا لپاره ښه اوس ورته یو چک چک بلو کوي ډالۍ واخیسته لومړی کس شو په دې خپرونه کې چې ډالۍ اخلي نو بس دغه دې ورته مبارکي تر دې خوښه ته ستړی مه شي روسي من ښه تا نه هم دا پوښتنه وکړم که نه تا نه اسانې وکړو من اسانې وکړه دا ما چېرته دونه یاد ته به راته دا ووایه چې په تېر شل اوريز ورلډ کپ کې داسې لږ رانږدې شه په تېر شل اوريز ورلډ کپ کې تر ټولو ډېر رنزونه چا وکړل په نړیوال شل اوريز ورلډ کپ کې ډېر رنځونه پاتې به راته پکې راشي نه پاتې نه راځي ښه بیا به چې ګوربز وکړله ګوربز وکړه ښه دا دونه نړیوال بیټسمینان نه یاد ګوربز وکړه نه خو ته خو د افغانستان په ساته نه په ټوله نړۍ کې پکې چا ډېر وکړه لکه چې روهیت شرما و چې روهیت شرما نه و هندي لوبغاړی و ګوربز خو نه و ښه ګوربز نه و نو څوک و بس وروستی انتخاب دی ویوه څوک و روهیت شرما ګوربز و هغه ګوربز ګوره زه خو درته یم چې ګوربز خو نه ورته وایه نه ښه بیا هم زه ډېره مننه عبدالله خانه که وروسته وخت و بیا هم درنه پوښتنه کوو ښه ته ستړی مه شې مننه خیر ویس ته هم رانږدې شه نوم دې څه دی عبدالحق ښه عبدالحق د همدې ځي که نه ښه ډېره ښه ده او کرکټ دې خوښېږي او بس شوق مر سره لږ ډېر تعلیم خو دې کړی او تعلیم مې کړی ښه نو تا نه به م همدغه د لوبغاړو د تورو او د نومونو پوښتنه مخکې بوځي تر کومه ځایه ځي مړه دا به سخت دی دا هغې سمه کړه په لومړي ځل ښه تا نه بله پوښتنه وکړم ته راته دا وي اسانه پوښتنه د کرکټ د نړیوالې شورای سیاسي مرکز اداره په کوم ځای کې دی یو هیواد باید که ناسم دی وي او بیا ناسم ځکه دویم بیا حتمي صحیح کې په کوم هیواد کې د دوی مرکزي اداره ده د آی سی سی انګلینډ هیواد کې انګلینډ کې نه ده مرکزي ادارې ښه بیا کوم ځای کې هند کې هند کې هم نه ده دا په متحده عربي اماراتو کې ده زه بیا هم ډېره مننه کور ودان ښه ته ستړی مه شئ خیرس نوم دې څه دی انس ظهیر مامون انس ظهیر مامون انس ظهیر مامون ماشاءالله ښه انس ته کوم کلي اوسېدونکی لار ښه او مکتب وې و څوم سیم کې پنځم سیم کې ښه نو تا نه دغه د تورو او د لوبغاړو پوښتنه وکړمه و نو په انګلیسي پوهېږي و ماشاءالله دا سړی خو داسې ډاډه لګیا دی ښځه زه به توره یادوم او ته په همغې باندې یو کرکټر نوم یادوه صحیح ده ای عبدالله شاپیر ښه بي بورل څوک بور ها سی چارلز لږ یې تیز بیا وه ښه سی چارلز डी جبراو ای ایروین اپ فرید ملک جی جسوال په جې دی جی جدیجه غزنفر آفرین په جی غزنفر دی او اچو حمزه هوتک آی ابراهیم زدران جے جسوال کے
کریم جنت ال لیوینستون څوک لیوینستون ام محمد حارس ان نوین الحق او عمر زی پی فیلپس کیو قیس احمد آر رحمت شاه اس شهزاد محمد टी तमीम इकबाल यू उस्मान गनी वी विजय शंकर डब्ल्यू विलियम्सन एक्स माने नष्टा का ना वाई यमीन अहमद जेड जुबैद अकबरी आफरीन देता खो खचक चको कोई गोरा په انګلیسي په حروف هم په دو د دومره څنګه زده کړي دام په مکتب کې خاله انګلیسي خو په مکتب کې زده کړي او د لوبغاړي څنګه دومره ډیر پیژنې دا پس شوق د کرکټ کې مې یادم ها ماشاءالله څوک کوم لوبغاړي ډیر خوښیږي افغانستان کې افغانستان کې مې رحمان الله ګور او په نړیواله کې کوم یو خوښیږي جیسن روی اوه کوم یو جیسن روی ماشاءالله بالرانو کې کوم یو خوښیږي بالرانو کې بومرا د خوښیږي خډیر خنو خپل کرکټ کې بالر کو بیټسمن ال راونډر خو نه ماشاءالله خډاله اخلي ته دې تر واخله دې ته بم ډالۍ ورکو ځکه چې په دومره کوچنی ځان باندې په دومره کوچنی دماغ باندې موږ ته ډېرې پوښتنې را ځواب کړي نو دا والا دا یو اصلي بال دی او دا بل لږ کمزوری دی دا ستا ډالۍ شوه دې ته یو چک بل هم وکړئ نو انسه خدای دې حافظه همداسې قوي او همداسې باقوته لره کور دې ودان ډېره مننه تاسو څخه مننه چې موږ ته وخت ډېره مننه ډېره درنو لیدونکو نو دغه د مراورې ولسوالۍ اړوند د مارکیټ د کلي ماشومان او ځوانانو او دغه سیمې یو مازدیګر چې ځوانان په بېلابېلو لوبو باندې دلته بوخت دي او د هغوی نظریات او د هغوی لیدلوري هم تاسې واورېدو نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسې ته مو وړاندې کړلې وو ځل بیا چې زه د پامیر ټي وي په سکرین د یوې نوې خپرونې سره تاسې ته راځم تاسې ټول په لوی الله سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ